الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شوق ومحبت سرد بالشريف وآيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما عزت مندو مسلمانان رونو کورونو کې اوریدونکو زنانو د رمضان المبارک اول عشره د رحمت اغا د الله په فضل او کرم سره تکمیل ته ورسیدا او دویم عشره د مغفرت اغا شروع دا او داغیم تقریبا 3 ورځې پاتې دي بیا به د هغې پسې درېیمه عشره د عتق من النار دا چې دی هغه شروع کیږي د اول عشره کې د الله تبارک وتعالی رحمت خپل بندگانو ته متوجي وي او د الله د رحم کرم دروازې کولاوي نو انسان له هغه کې دا پکاري چې ځان د هغه اعمال مستحق وګرځي چې کوم اعمال د الله تبارک وتعالی رحم په انسان ته چې دی هغه ملاويږي او دویمه دا مغفرت عشره دیگه هغه اعمال پکار دی هغه څه پکار دی چې انسان په هغه اعمال سره د هغه اعمال په ذریعه سره خپل ځان په الله پاک باندې چې دی هغه وبخي نو د رمضان المبارک دویمه عشره هغه شروع دا او ختمېدو باندې دا ان شاء الله زبنن ستاسو مخې ته یو 3 خبرې چې دی هغه عرض کوم یو خبره دا چې مؤمن مسلمان ولی په هر ځای کې مغلوب دی مؤمن مسلمان ولی کمزورې طرف ته روان دی مؤمن مسلمان ولی په هر ځای کې چې دی وهل ټکول چې دی هغه خوري مؤمن مسلمان ولی چې دی هغه د دین نه بیزاره کېږي او په یو داسې لار باندې روان دی چې هغه د الله او د الله د رسول د نافرمانۍ لار ده علماء کرام لیکي چې مؤمن مسلمان
د د چې د کم ترقه او د د په مخ په وړاندې باندې د تللو کوم عمل دی هغه عمل مؤمنانو مسلمانانو پرېښی دی چې هغه عمل هغې ته دعا ویلې کېږي. دعا یو داسې عمل دی قرآن مجید کی اللہ تبارک و تعالی فرمائی ادعونی استجب لکم. اللہ تبارک و تعالی سوی زمانی بندگانو تا آیا چی دی زمانہ سوال کی دوی زمانہ غالی استجب لکم زبد دوی دعاگانی چی دی حقا قبلوم زبد دوی اغا سوال چی دی حقا قبلوم او د دې رمضان المبارک د دغه سره یو مناسبت دې کډيري موقع داسې ملاويږي چې هغه د دعا کول مو کی هغه د دعا غوښتل مو کی هغه مواقع زموږ نسکیږي هغه ځای کی د دنیا په سر باندې که انسان را اولګي د بل یو انسان نه سوال کی د یو خان نه سوال کی د یو ملک نه سوال کی نه یو ورځ به ولا آغا خان ملک آغا مالدار سور کی پتویم ورځ به ور کی خو که پتریم پیر دی بیا دغه دروازې لراغه نو تاسو وایي دغه کس په بس ډانګ راغسته په ډانګونو باندې دیو تاسو بل سکار شته کنه بل زیدی لیدنی دی او کنه صرف دلته را خلاص خو الله تبارک وتعالى داسې نکی الله داسې ذات دی الله په غوښتلو باندې خوشحالیږي بنده په غوښتلو باندې خفقیږي او الله په غوښتلو باندې خوشحالیږي چې د الله نه تاسو غواړي الله تبارک وتعالى به تعالی چې دی وسکی هغه درکړي. حدیث کې راځي الدعاء مخ العباده دعا دا د عبادت مغز دی دا د عبادت مغز او نچوړ دی سرنګي چې مونږه کار وکړو مزدوري وکړو دا هغه نچوړ او دا هغه سله مونږ ته رستو ملاويږي دغه شان چې مونږه نیک عمل وکړو عبادت وکړو دا هغه ثمره دا غیغه مغز دا غیغه نتیجه دا د دعا په ذریعه سره الله پاک د خپل بنده لوري. نن مونږه دعا چې دی هغه پرېخي دا نن مونږه دعاګانې چې دی هغه نه غواړو داسې مواقع دي داسې موقع دي چې په هغې کې مونږه د الله نه سوال کوو د الله نه دعا غواړو. یو په هغې موقعو کې دادا حدیث کے راضی شکلا مؤذن اذان اکی او تد اذان جواب ورکی او بیا د اغي پسای دعای وسیله وای اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه الى اخره دا وای او بیا د دین رستو درود شریف وای او د هغه پس بیا ته دعا وغواړي نو دا دعا الله پاک نرد کی دا دعا الله پاک داري چې هغه قبول سور احسان خبره ده خو لاس سوچ دول غواړي کنه دا خپل خلقو کولاول غواړي کنه دا الله نه خو سغوخته غواړي کنه مونږ وایو دا کار مې نه کیږي دا مې نه کیږي دا مې نه کیږي مونږ غواړو نه نو هغه کار به زمونږ د څنګه چې دی هغه وشي دا موقع الله مونږ له راکړي او درود شریف په خپل باندې یو دعا ده نو ګوره چې دغه دعای وسیله دا قبليږي دغه درود شریف قبليږي او دا یو تحفه د مخې ته ځي نو الله داسې بې انصافه ذات نه دی چې تو سره خپله دعا ملګری کې
او هغه دعای وسیله قبول کی او هغه درود شریف قبول کی او استاد دعا الله پاک رد کی الله داسې دی انصاف ذات نه دی نو یو موقع دا چې مونږه د اذان جواب ورکو بیا د هغې پسې دغه دعای وسیله وایو بیا درود شریف او بیا خپل سوال د الله نه کوو دغه سوال او دغه دعا به الله پاک زموږ چې دی داسې کي دا قبول دویم نمبر د روژه ماتي په ټیم کې الله دعا قبلي درې کسان داسې دي چې دا هغې دعا الله تبارک وتعالی قبلي یو څه شی دی الصائم حتی یفطر یو هغه روژهدار دی چې کله دی روژه ماتي هغه روژه ماتي په ټیم کې الله د دعا چې دی هغه څه کي هغه قبول دویم نمبر هغه بادشاہ چې هغه عادل وي دا عادل بادشاہ دعا دا الله نه دا قبول او دریم نمبر دعوت المظلوم دا مظلوم پچا ظلم وشي پچا زیاتی وشي الله د دغه سړي دعا دا نه او الله څه فرمایي د دې سره وی د دغه مظلوم دا دعا دیتا د اسمان دروازې کولاوش دا د الله دربار ته چې دی اغلاش الله قسم خوري چې زما د خپل ذات باندې قسم وي چې ستا دا دعا بچ دی دا قبلوما اگر که سوخ بعد ولی اگر که سوخ بعد ولی نوی خستا دا دعا دا بزخا مخا چه دی حضرت کو قبلو لحاظا چه مونگا دا مظلوم دا خیرونا زان چه دی حقا بچکو دا مظلوم خیره چتا اونگتو او دا مظلوم پا خیرو کی چرتا رانش نو دویم نمبر کم ٹیم شو درو جماعتی پا ٹیم کے اللہ پاک دعا گانی چی دی حقا قبلی یو پینزه منټه مخکې په درستخان باندې کینو دا خوراک راته مخې ته پروتي او زما ستا اشتها زما ستا شوق هغې خوراک ته کېږي الله دا نظاره چې دی هغه ایني په هغې ټیم کې ما تا د الله نه سوال کو الله به څومره خوشحاله او بل د جمعې په مبارکې ورځ په دې کې الله یو داسې ساعت یو داسې ټیم یې ښیي چې په هغه کې الله پاک دعاګانې قبول اقوال پکې ډېر زیات دي بعض علماء کرام فرمایي چې دا د مازیګر او د ماښام مابین کې دا ټیم دی او بعض علماء فرمایي چې د دوو خطبو په دې مینس کې چې دا لږ ټیم دی دا دی بهرحال دا خبره الله پټه ساتلې ده د څه شي دپاره د ترغیب چې زما دا بنده د جمعې په دې ورځ په هر یو لمحه کې او په هر یو غړی کې زما نه سوال چې دی هغه وکړي د دې وجې نه الله دا ټیم ورکړی نو یو د جمعې په ورځ باندې الله دعاګانې چې دی هغه قبلي تعدیل کو مبارکه میاشته الله ته زاري وکړو الله ته وجاړو په الله ځان وبخو په الله خپل کارونه چې دی هغه سکو هغه ترسره کو په الله خپل حاجات چې دی هغه سکو هغه پوره او څلورم نمبر د پښمنی په ټیم کې الله دعاګانې قبلي چې کله یوسف علیه السلام ورونو کوی ته ورتاو کو او بیا الله هغه د مصر بادشاہ روح د خزانو مشر روح نو یعقوب علیه السلام د خپل بچو ته وی انی لاجد ریح یوسف بچو زه خو د یوسف علیه السلام بوی مخصوصو ما د مور پلار ته د خپل الواد نه یو بوی چې دی هغه راځي یو خوشبویي ورته راځي هغه سړي له خوند چې دی هغه ورکړي دا الواد دا بوی دا به سړي ډېر زیات خوږ چې دی هغه
نا بچو تسوائی بی انکا لفی ضلالک القدیم دا خود 40 سال تیر شو تو پا آغی پخانو خبرو کی لگیائی لا آغا پخانی خبر یادے سلویخ کان لدی مینس کی تیر بارحال دا ځان له یو تفصیلی واقعیا ده خو چې کم مقصدی زیده هغې ته راځي چې کله یوسف علیه السلام په خپل ورونو باندې ځان ښکاره کو قالوا انك لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي وی اوز یوسف مویدا می رور ورونه ستومان شو غلطی اومن الله چې موږ خو بالکل یو غټ جرم چې دی هغه کړی بیا یې د یوسف علیه السلام قمیص چې دی هغه راوړ خپل پلار له ورکو هغه په سترګو باندې ولګاو هغه سترګې الله بنا کړې نظر چې دی هغه پکې راغی نو دا بچی غلطی اومن الله پلار کسوی یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین بابا جان زمون د پارا زمون د دې ګناه او زمون د دې خطاې معافی د الله نشي دی هغه وغواړه چې الله موږ نګورا عفو او درگذر دا د الله صفت دا د انبیاء کرام صفت دی لہذا موږ لم دا صفت خپلول پکار دی تخلقوا باخلاق الله تاسو د الله اخلاق پاغي ځان مزین کې پاغي باندې ځان چې دی هغه خسته کې نو موږ خدا وایي چې الله موږ معاف کړي او کچري زموږ د حکم د لاندې سوکوي او هغه چې معمولی غلطي کړې وي نو موږ هغه نه معاف کړو چې موږ هغه نه معاف کړو الله بیا موږ څنګه معاف لہذا چې دا صفت په ځان کې د عفو او درگذر راولي د الله د رضا لپاره تمام انسانیت چې دی هغه معاف نو یعقوب علیه السلام بچو ته وی اکتا او په هغه ټیم ولا دعا ونه غوښتله امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي وی چې کله شپشوا د پېشمنی ټیم شو یعقوب علیه السلام خپل بچی را پاسول راغونې کړل او په هغه پېشمنی په ټیم کې د هغه خپل بچو د بخشش او د مغفرت سوال له الله تبارک وتعالى نه چي یو هغه ټیم نه چې په هغه کې الله دعاګانې قبلې نو هغه څه شي دی هغه د پېشمنی ټیم دی ورونو دا موقع الله مونږ لرا کړی د جمعې ورځ الله را کړی دا ماښام دا موقع مونږ ته بار بار میلاویږي په پېشمنی راته دا موقع بار بار میلاویږي خو افسوس په دې خبره چې مونږ الله ته لاس نه نیوچي مونږ الله ته جړلې دي مونږ د الله نه غوښتې دي نو الله به زمونږ د سوالونه سم قبول کړي ګوره د مؤمن مسلمان یو دعا غواړي الله پاک نه رسي خطا څه دا پته شته د مؤمن مسلمان هر دعا الله قبول کله چې دا مؤمن مسلمان سوال وکړي نو بعضی موقعو کې الله د دعا ډایرکټ قبول کړي ډایرکټ قبول کړي اړو سپکی او بعضی موقعو کې په دې انسان باندې سه مصیبت را روانه سه یو غټه مسله و تر روانه نو د دعا کړي د یو سیس د پاره او د هغه دعا په ذریعه سره الله د دنه هغه مصیبت هغه سخت هغه تکلیف لري د سوال د یو شي کړي خو په هغه ټیم کې د لپاره هغه پیدا من نه وینو الله دې د هغه په ځای مصیبت لري او بعضی موقعو کې داسې وشي چې دغه سوال کولو د په دنیا کې څه پیدا نه وي ته خو ظاهري پیدا ښکاری خو الله حکیم ذات دی الله ته خو پته ده چې زما دا بنده داسې غواړي خو د په خیر نشته نو الله یې پریږي د قیامت په ورځ به دغه بنده الله راوړي د دې بنده ته به د یو سوال دا یو دعا چې دا به وته رایا دي دا مې دل درکړې دي د دې په ځای مې د مصیبت لري کړې دي څه دعاګانې ستا پاتې شوي نن هغه دعاګانې د هغې په بدله تعالی زه نن په آخرت کې چې دی هغه درکومه نو دا انسان به او دا سړی به وایي چې یا الله چې زما یوه دعا د دنیا کې نه وي قبوله کړې او ټولې د دې آخرت را راکړې وي او اوس به مې دلته کې چې دی هغه څه شوي په کار راغلی نو انشاءالله د دعاګانو اهتمام به وکړو که نه د دې سره سره زمونږ
یو سوي د دعا دپاره یو شرط دا دی چې زمونږ رزق حلال وي. کوشش به دا کو چې رزق حلال تلاش حرامو نه ځان چې دی هغه وساتو. ځکه حدیث کې راځي ډېر یو کره ته به یو سړي بیا یې الله ته به چړاګانې ګیلاس دی چې ټولې شپې به روڼ خو د هغه دا دعا به د ده د سر نه اوچتېږي. ولې دننه به حرام پراتي د هغې اثر نشته د هغې طاقت نشته چې هغه مخ په بره باندې لاړ شي. نو کوشش به کوو چې د رزق حلال تلاش. دویم نمبر د دعا د قبلېدو دپاره شرط دا دی چې موږ به صله رحمي کړو. صله رحمي د خپلو رشته دارانو خیال به ساتو، د چا سره به ورانې نه د هر چا سره به مینه محبت وخت وي. وګوره ورونو لږ وخت دی د دنیا ده دا ختمېدو واله دي د هر څه سره. ښکلې ولې نه تېری، ولې په ټینشن کې تېری، ولې په غم کې تېری، ولې په خفګان کې تېری. لږ وخت یې ښکلی تېر که، په خندا کې تېر که، په خوشحالو کې تېر که، د الله په رضا کې تېر که، خپل رشته دار خوشحاله. او دریم نمبر د دعا دپاره شرط دا دی چې مونږ دعا غواړو چې زمونږ توجه الله پاک دی. تاسو راته ووایئ زه د یو کس خواله لاړ شم، مثال د دې مولانا صاحب خواله رالم او د دې مولانا صاحب نه زه یو څیز غواړم او زه الله هغې طرف ته ګورم او خبرې د ده سره کوم، نه دې به ماته څه وي چې ته خو راغلی زما خواله څیز زما نه غواړې ګورې پله پلانکي ته ګورې پلانکي ته ګورې. دقه شانتې مونږ څه وایو توجه زمونږ د نه وي. مونږ سوال کوو په کاروبار کې خو سوچي به بل څه کې سوچي دلته سوال کوو دا سوال به څه قبول شي دا دعا به څه قبول شي چې په دعا کې زمونږ توجه او لین دا د الله پاک سره چې دی دا قایم دی. دغه دعا ته بیا غواړه چې دا قبلېږي او که نه قبلېږي. نورونو نننۍ یوه خبره چې دی هغه دا وه چې نن سبا مسلمان کمزورۍ طرف ته چې دی هغه روان دی. د هغې یوه وجه دا ده چې مونږ دعاګانې پرېښې دي. نو انشاءالله د دعاګانو اهتمام به کوو که نه الله دې تاسو خوشحالي کړي. دویم نمبر خبره ما تاسو ته ویلو چې زه به 3 خبرې کوم. نو دویم نمبر خبره به زه تاسو ته د اعتکاف متعلق کوم. بله جمعه پکې بیا نه راځي، نن 14مه روژه ده. نو د 20 رمضان د روژه ماتي نه مخکې به مونږ اعتکاف ته چې دی هغه کوو. اعتکاف څه ته وایي؟ اعتکاف په جمعات کې د اعتکاف په نیت سره د روژې نه کېناستل دې ته اعتکاف وایي. په جمعات کې کېناستل د اعتکاف په نیت سره د روژې نه او سټیمو د 20 رمضان د نور د پریوتو نه مخکې ځکه شمسی حساب سره چې کله دا ورځ بدلیږي نو دا د 12 بجو نه وروسته خو خیال هم کړي تاریخ بدل شي که نه، خو اسلامي چې کوم قمري حساب دی نو دا د ماښام نه بدلیږي. ماښام چې څنګه نور پریوت بس دا ورځ دا بدل شو. د دې وجې نه چې کله مونږ د اعتکاف اخیری ورځ وي چې کله د شوال د اختر میاشت ولیدی شي نو مونږ بیا تراویم به هغې شپه نه کوو. اعتکاف والا چې د هغې هم بهر ته راوځي نو د دې وجې نه مونږ به په قمري حساب سره حساب چې دی هغه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول عمر اعتکاف کړی دی سیوا د 2 کالو نه. نبی علیہ السلام روغه میاشت هم کړی دی، 20 ورځې هم کړی دی، 10 ورځې هم اعتکاف کړی دی. یو موقع کې د نبی علیہ السلام نه قضا شو نو بیا د شوال په میاشت کې چې دی د هغې سره روژې هم ونیوې او هغه اعتکاف یې راوګرځه. بله پیره نبی علیہ السلام پاتې شوی چې بیا 20 ورځې نبی علیہ السلام اعتکاف چې دی هغه دی. نبی علیہ السلام روغه میاشت اعتکاف هم کړی. اعتکاف بیا په 3 قسمه باندې دی، یو واجب دی، یو سنت دی او یو مستحب دی. واجب دی ته وایي چې یو سړی نظر ومني منښت وکړي که چېرې زما دا کار وشو نو زه به 3 ورځې 4 ورځې 2 ورځې اعتکاف کوم نو دا په ده باندې څه شو واجب شو. دویم نمبر سنت اعتکاف. سنت اعتکاف هغه مونږ چې د رمضان په اخیری عشره کې کوو دغې ته سنت اعتکاف وایي.
علماء کرام فرمایي چې دا سنت علی الکفایه. سنت علی الکفایه مطلب دا چې کچری دا په تمامه محله کې یو کس کې ناس نو د تمامه محلي ذمہواری خلاص شي، او کنه یو کسوم کې نه ناسو نو تمامه محله په دې باندې صدا بیا ګناهګار ده. او دریم نمبر اعتکاف چې دی هغه مستحب دی. دا هر ټیم چې دی هغه کیږي. لکه موږ جمعات ترادن نشو او جمعات کې زه وایم چې زما د اعتکاف نیت دی تر څو چې زه په دې جمعات کې اسیم موږ منزل راځو د اعتکاف نیت کوي، ثواب هم زیات دی او فائدې هم نور ډېرې چې دی هغه زیات دي. نو دا درې قسمه اعتکاف فضیلت ډېر زیات دی. دا بر ماشومان دي لږ خاموشه کې یو کس پسې وخیږي. ګوره د اعتکاف یو پیدا دا ده چې کم کس اعتکاف ته کېناستو د نظر محفوظ شو، بار بعد نظر غلط استعمالو، سترګې محفوظ شو، غوږ محفوظ شو، جبه محفوظ شو، نو دې د هغې ګناهونو نه چې کم کار لارو کوڅو کې بې اختیاره سړي ته میلاویږي د هغې نه الله پاک دې محفوظ. بل کم کس چې اعتکاف ته کېناستو او کم کس اعتکاف ته نه دی ناست. دا کم چې اعتکاف ته نه دی ناست د جنازه وکړه، د بیمار پرسی وکړه، د بل د مسلمان خدمت وکړو، او دا کم چې اعتکاف ته ناست دی نو دته به پریکاتو کې ثواب میلاو شي، دته د بیمار پرسی ثواب هم میلاویږي، دته د جنازې د کولو ثواب چې دی هغه هم میلاویږي. دا سوره پیدا شوه پکې. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه د فضائل اعمال کې دا حدیث او دا واقعه شته. د اعتکاف ته ناسو یو کس راغی او په ژړا شو. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ته تاسو کو ولې ژړا؟ د پلان کې را باندې قرض دی او پلان کې را باندې پیسې دي، زه د هغې د ورکولو قابل نیمه او هغه مې پرېږدي نه. نو عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ته وفرمایل خوښه دې نه ده چې زه لاړ شم او زه ستا سفارش وکړم؟ ولې مې خوښه نه ده؟ خو تاسو په اعتکاف کې او دا پکې هغې صحابي وویل چې دا پورې روضې والا د دغې روضې والا په ذات مې د قسم چې زه د هغې د ورکولو قابل یم د هغې قرض. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د جماعت نه راووته، پیزار ځای ته شو. دا بل صحابي کې تپوس کې وي تاسو خو په اعتکاف کې نه یې؟ ولې نه په اعتکاف کې یم؟ خو ما د دغې روضې والا نه په دغې خاورو کې چې دفن دی د هغې نه مې اورېدي دي چې کوم مسلمان د بل مسلمان ورور په حاجت کې چې دی هغه وځي د هغه خدمت وکړي، الله تبارک وتعالی هغه په دغې باندې د 10 کالو د اعتکاف اجر او ثواب چې دی دا ورکړي. په یو حاجت باندې د مسلمان حاجت چې دی پوره د 10 اعتکاف او ثواب ورکړي. او بیا د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه څه فرمایي؟ یو ورځ اعتکاف د الله د رضا دپاره کول دا انسان 3 خندقه د جهنم نه لري، او یو خندق د دې ځمکې نه راواخله تر اسمانه پورې دومره فاصله ده. نو تاسو ووایئ چې یو ورځ اعتکاف 3 خندقه سلې لري کی، نو چې کله 10 ورځې اعتکاف وکړي نو څومره شو؟ 30 شو که نه؟ دومره ته الله د جهنم نه چې دی هغه لرې کړي. لہذا د اعتکاف ورځې شپې را روانې دي چې د نن نه مونږ خپل کارونه مخکې وروستو کړو. ښکلې شپې ورځې دي چې په دې کې اعتکاف ته چې دی هغه کېږي. نو دویمه خو دا خبره وه. دریم نمبر په دغې اخیرې عشره کې بله یو موقع الله مونږ له راکړې ده چې هغه څه شی دی؟ لیلة القدر. انا انزلناه فی لیلة القدر. دې صورت کې الله یو 3 خصوصیات دا ذکر کړی دي. انا انزلناه فی لیلة القدر، قرآن مجید مونږه په لیلة القدر کې نازل کړی. د الله د ذات نه
لوح محفوظ ته دا ټول قرآن مجید چې دی هغه راغی. بیا د لوح محفوظ نه آسمانی دنیا ته راغی، دا ټول په یو ځای باندې دا شپه وه. انا انزلناه فی لیلة القدر. او بیا د اسمان نه په 30 کاله کې په نبی علیه الصلاة والسلام باندې موقع په موقع باندې چې دی هغه آیاتونه او سورتونه الله رالیږلي. یو قرآن د شپه کې الله چې دی هغه څه کړی دی هغه نازل کړی. وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. دویم دغه لیلة القدر دا د زر میاشتو نه چې دی هغه بهتره ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بنی اسرائیل د یو ځوان تذکره وکړه. بنی اسرائیلو کې یو ځوان زر میاشتې د الله په لار کې جهاد کړی، زر میاشتې. صحابه کرام حیران شو د هغه د عمل ته. او پس خیده وتا الله تبارک وتعالی آیاتونه راولېږل او سوی لیلة القدر خیر من الف شهر چې په دې یوه شپه کې چا عبادت وکړو د زر میاشتو مرې اجر او ثواب ورته میلاوي. د زر میاشتې به مونږ وکړو شي کولی. الله د دې امت سره دومرې نرمي چې دی هغه وکړه چې په یوه شپه کې ولا د زر میاشتو د عبادت اجر او ثواب چې دی هغه ورکړي. دا موقع را روانه ده، لہذا چې دا موقع را نه ضایع نشي. دا روح کال مونږ څومرې لوپری وکړو، دا روح کال مونږ څومرې چې دی خوبونه وکړو، دا روح کال مونږه څومرې فضول کارونه به کړي. دا 10 ورځې مونږه الله له نشو ورکولی، دا 10 ورځې دې کې مونږه په ځان شپه نشو ورونولی، په دې 10 شپو کې مونږه الله عبادت نشو کولی، نشو کولی. وروسته الله څه فرمایي؟ تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله را لپاره بل مقام راکړه چې زما دا بنده ډیر کمزورې دی، د ټول شپه عبادت نشي کولی، خدا شپه مې له کم ځای پورې وګرځوله حتى مطلع الفجر، د سبا د راختو پورې د باندې ټیمه پورې مې دا شپه وګرځوله. لکه نو پښمنۍ له موږ ټول پاسو کنه چې ټول پاسو او دا وروسته دا نیمه ګنټه د باندې ټیمه پورې نو چې په دې الله راته دومره احسان وکړ چې دا زما دا بنده کمزورې دی، ټول شپه دې نشي درې، ټول شپه تلاوت نشي کولی، ټول شپه ذکر نشي کولی، ټول شپه نفل نشي کولی. زراشه دا باندې ټیمه پورې دا مقدا په دغه لږ ټیم کې چې دی د الله د پاره چې دی هغه سره نو ان شاء الله دا موقبه ضایع نه کنه. کوشش وکړو د خپل وس مناسب سنه اعمال دا چې دی هغه به وکړو. کم ملګری چې اعتکاف ته کینی دا غي خدمت کې دا عارض دي چې مونږ بیا ټول شپې په عبادت کې تیری کو موبایل مکمل پکور کې چې دی هغه کیږي. ځکه که زموږ سره موبایل وي نو بیا مونږ چې د اعتکاف پیدا نه راځي، ځکه هغه سیس به استعمال او چې هغه استعمال نه باغې کې عرب علامه خل چې دی بیا راځي او د سړی لاس چې دی هغه خارختيږي. لہذا کم ملګری چې نیت د اعتکاف کړي یا نه کړي وس کی نه هغه د اعظم او چې د بدیل صورت موبایل نه استعمالوم. بل د دې خبره اهتمام وکړي چې اکثر زموږ د اخیریش په بیا ځایش اخیریش په دې د ليله الجائزه وایي. ليله الجائزه د بدلی ورکول شپه نو فرض او لازمي نه دي چې په جمعات کې تیر کې کورتم تل شي او په جمعات کې تیر شي دا بهتره ده. ځکه تعالی نه خلص شپې چې دغه عبادت وکړو د اخیریش په د بدلی شپه د پدې کې د الله پاک سوال چې دغه وکړه په جمعات کې تیر کړو نور علی نور او کنا چې ضرورياتي بل څه مسائل کو تکلیشي پکې اجازه شته په جمعات کې تیر شو نو ډیره به غوړه وي. الله تبارک وتعالى دې په دې یو څو ماته بوته خبرو باندې مال او تاسو له عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. نور کوم خبرې پاتې ان شاء الله کافي کې جمعه کې وو.